د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې تازه خبر او خبر دا دی چې کابل کې د نړیوال بانک لوړپوړي افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د نړیوال بانک له مرکزي دفتر څخه یې برېښنالیک ترلاسه کړی او په لیک کې ټولو افغان کارکوونکو ته سپارښتنه شوې چې د اکتوبر په اوایلو کې به دغه بانک بیرته افغانستان کې خپل فعالیت پیل او د ټولو مخکې پیل شوو پروژو چارې به پخوا په څیر جاري وساتل شي. د پاکستان د بهرنیو پورونو کچه تر 122 میلیارډ ډالر اوښتې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې نور هم قرضداره شوی دی. د راپورونو له مخې دغه هیواد اوس مهال 122 میلیارډ او 440 میلیونه او 50 لک امریکایي ډالر پوره وړی دی. د اقتصادي چارو پاکستاني کارپوهان وایي چې که پاکستاني ریاست د اقتصادي ودې لپاره هر څه ژر پراخې برنامې طرحه نه کړي نو لرې نه ده چې دا هیواد د خپل تاریخ تر ټولو سخت اقتصادي ناورین تجربه کړي. د نړیوال رادار معلوماتو پاڼې له مخې سبا کابل نړیوال هوایي ډګر ته د ګڼو کورنیو پروازونو ترڅنګ له استانبول، تاشکند او نوې ډیلي څخه هم 3 پروازونه په بیلابیلو وختونو کې پلان شوي دي. سهیل شاهین وایي ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ اسلامي امارت ته ورکړل شي. طالبان وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د دوی رژیم ته ورکړل شي او په دې سره به په اسانۍ وکړي شي چې د بشري مرستو لپاره له ملګرو ملتونو سره همغږي وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین چې اوس د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو کې د اوسني نظام د استازي په توګه معرفي شوی یو بیان کې ویلي چې طالبان په ټول افغانستان واک لري. د په نړیوالې ټولنې او په تیره په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د واقعیت ته په کتو دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپارل شي. سهیل شاهین ویلي افغانستان کې ژمی را رسېدلی او د په وینا د ټولو مسؤلیت دی چې افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. هغه ویلي موږ غېږ د همکارۍ لپاره خلاصه ده او د هرې نړیوالې بشري موسسې سره کار کولو ته آماده یو. نوموړي ویلي اسلامي امارت په ټول افغانستان واک لري او د په وینا د نړیوالو قوانینو له مخې هم دا زموږ حق دی چې په ملګرو ملتونو کې نمایندګي ولرو. پاکستان د امریکایي سناتورانو د بندیزونو لایحې ته غبرګون وښود. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چوهدري د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالاً پاکستان د بندیزونو د لایحې پر وړاندې کولو غبرګون وښود. فواد چوهدري دا هڅه د هند د تبلیغاتو نتیجه وبلله چې د په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو په هدف مطرح کیږي. ښاغلي چوهدري زیاته کړه زه هیله لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي. موږ له یعنې امریکا سره له نږدې کار کوو او په ځیر یې څارو. د امریکایي سناتورانو له لوري په وړاندې شوې لایحې کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی خو د طالبانو د بهرنیو ملاتړ کوونکو هیوادونو یادونه شوې ده. ملیټري ټایمز وایي له افغانستانه تللو 3 امریکایي سرتیرو ځان وژنه کړې. د امریکا د وسلوالو ځواکونو اړوند ملیټري ټایمز خپرونې راپور ورکړی دی چې په تیرو 48 ساعتونو کې 3 امریکایي سرتیري خپل ځانونه وژلي دي. راپور کې د امریکایي چارواکو له قوله راغلي چې مړه شوو سرتیرو په افغانستان کې دنده لرله او د نامعلومو دلایلو له امله یې خپل ځانونه زړولي دي. دوی وایي چې د وژل شوو کسانو عمرونه تر 10 کلونو کم و. د چارواکو په وینا دوی تر اوسه پورې د یادو سرتیرو د ځان وژنې اصلي لاملونه نه دي پیدا کړي خو څېړنې روانې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم په امریکا او بریتانیا کې ورته ګڼې پیښې ثبت شوې دي. پښتونخوا کې 4 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې د وسلوالو کسانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته کې 4 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستانی پوځ له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې پوځیانو د مخکې ترلاسه شوو اطلاعاتو پر بنسټ سیمه کې عملیات کول. پوځ ویلي کله چې پوځیان سیمې ته رسېدلي نو د وسلوالو له کمین سره مخ شوي دي چې په پایله کې 2 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د پیښې پرته تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې خو د پاکستاني طالبانو تحریک وړاندې تر دې د پاکستاني ادارو پر ضد د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. نیکی هیلي وایي بایډن باید د افغانستان په اړه امریکایانو ته سپیناوی ورکړي وروسته تر هغې چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کنیک مکینزي وویل چې د جو بایډن ته له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه د بدو پایلو خبرداری ورکړی و خو هغه ورسره نه و منلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازی نیکی هیلي ویلي چې بایډن باید د افغانستان په اړه امریکایانو ته سپیناوی ورکړي چې آیا د رښتیا هم په دې تړاو خبرداری ترلاسه کړې و او که نه.
نوموړي زیاته کړې چې دوی غواړي په دې اړه پوه شي ځکه چې د دې په خبره بایډن یو وار مخکې هم په دې اړه خلکو ته دروغ ویلي دي. هیلي څرګنده کړې چې یو ولسمشر څه ډول دومره ستره پریکړه پر خپل سر کولی شي چې او ولې باید وکړي. خامخا د پردې تر شا څه شته او اړینه ده خلک ورباندې خبر شي. هند وايي د افغانستان نوي حکومت د الوتنو د بیا پیلولو غوښتنه کړې ده. هند د هوانوردۍ ادارې ویلي چې د افغانستان نوي حکومت ورڅخه د یو رسمي مکتوب له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو پروازونو د بیا پیلولو غوښتنه کړې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته دا له هند سره د دغې ډلې لومړۍ رسمي اړیکه ده. د جمهوریت دوره کې به آریانا افغان کامیر سپایس جیټ او ایر انډیا هوایي شرکتونو د کابل ډهلي ترمنځ هره ورځ پروازونه کول، خو واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره سم د الوتنې د تخنیکي ستونزو له امله درېدلې وې چې اوس یې بیا د پیلولو خبره شوې ده. آریانا افغان هوایي شرکت د دې خبرې پخلی کړې او زیاته کړې ده چې په هند کې د دوی همکاران لاس په کار شوي دي. قطر وايي نړۍ د افغانستان کې مثبت بدلونونه له پامه نه غورځوي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني ویلي چې نړیواله ټولنه د په افغانستان کې وروستی امنیتي وضعیت او نور مثبت بدلونونه له پامه نه غورځوي. هغه د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره په لیدنه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې یوازې د منفي ټکو باندې تمرکز نه کوي بلکې د افغانستان وروستي واقعیتونه هم باید په نظر کې ونیسي. د راپورونو له مخې نوموړي دغه راز په دې لیدنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې کړې دي او ډاډ یې ورکړی دی چې دوی به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې قانون او صنایعو د خونو له مشرتابه پلاوي سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې متقي د هیواد ملي سوداګرو ته ډاډ ورکړی دی هغه ستونزې چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړوند دي د هغو په حل کې به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي. قدرمنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. بې ولرئ. د الله په امان.